سلامونه د باینانس او کرپټو مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ صحت او عافیت جامع مو پرتاني ملګرو په نن ویډیو کې د باینانس ځینې مهم اپشنونه چې موږ تاسو ته په درخوري هغه درښایم. په تېره ویډیو کې موږ تاسو چې وکړل باینانس اکاونټ مو جوړ کړو او هغه مو ویریفای کړ. او په نن ویډیو کې د باینانس ځینې مهم اپشنونه دي چې هغه باید موږ زده کړو. ځکه باید زده کړو کله چې موږ په یو ځای کې کار کوو او باید د هغه شاوخوا محیط څه شیان دي هغه موږ تاسو زده کړو. باینانس هم همداسې ده ملګرو. کله چې موږ باینانس کې ټریډ کوو موږ نشو کولی چې مستقیم راسو باینانس کې ټریډ وکړو ځکه په دې کې تاواني کیږو. باید موږ باینانس A to Z مکمل اپشنونه کوم اپشنونه چې موږ تاسو په هر ورځ سره مخ کیږو ټریډ وخت کې هغه ټول باید زده کړو. کله مو زده کړو بیا کول چې ټریډ ولګوو که هر څه مشکل سره خدای ناخواسته مخ شو هغه مشکل موږ په ډېره اساني سره بیا حل کولی سو. نو خامخا ملګرو کله چې تاسو په یو ځای کې کار پیل کول غواړئ او د هغې شاوخوا محیط ټول مطالعه کوئ کله چې مو سره ځان بلد کړي هغه کار څنګه کوئ شروع کوئ. نو باینانس هم دا رقم ده ملګرو. باینانس کې بې نهایته زیاته اپشنونه موجوده که چیرې موږ وغواړو چې هر اپشن درته په ترتیب تشریح کړو نو دا هر اپشن ته ویډیو ضرورت ده ځکه ډېر بې نهایته اپشنونه دي او هر اپشن ډېر زیات او مهم کار کوي. زه د په شارټکټ ډول تشریح کوم او کوم اپشنونه تشریح کوم چې موږ تاسو په ورځني هر ورځ سره مخ کیږو باید له هغې څخه استفاده وکړو. هغه ټول اپشنونه تاسو ته تشریح کوم په صحیح توګه په عملي ډول. نو اوله ویډیو مو که نه وي کتلی هغه خامخا سره وګورئ ځکه چې تاسو باید باینانس اکاونټ جوړ کړی هغه هم باید ویریفای کړی بیا دا ویډیو باندې پوهېږئ. که دا به هغه ویډیو هم نه وي کتلی بیا په دې ویډیو باندې ملګرو تاسو هېڅ هم نه پوهېږئ. نور خبرې نه اوږدوم. که چېرې مو ویډیو خوښ سوه او ویډیو کې مو څه زده کړل نو ویډیو سره لایک کړئ کومنټ وکړئ نظر مو راکړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو ته راځئ چې ویډیو شروع کړو د باینانس مهم اپشنونه وپېژنو. ملګرو لومړی زه باینانس راخلاصوم. باینانس باندې ملګرو اپډیټ هم راغلی تاسو باید څنګه باینانس خپل اپډیټ کړئ. ښه نو ملګرو همدا اوس ما خپل باینانس اپډیټ هم کړ ملګرو د صفحه هم بدله سوې ده. ملګرو موږ ته دلته دوه ډوله اپشنونه راکوي. یو تاسو وګورئ ملګرو دلته لاندې بخش کې اپشنونه دي صحیح ده هومبرګ د مارکیټ د ټریډ د فیوچر د او وایلټ ده. بلکې ملګرو دلته دوهم څنګه ده پاس هم اپشنونه راکوي او لاندې هم اپشنونه موږ ته راکوي. نن به هم پاس اپشنونه وپېژنو هم به ملګرو لاندې اپشنونه وپېژنو. اول لازم ملګرو پاس اپشنو څخه پیل کوو. پاس اپشنو برخه کې دغه درې ډاټس دي ملګرو په دغه ځای باندې کلیک کوو. کله مو چې هم ملګرو دغه ځای باندې کلیک وکړو دلته موږ ته داسې یوه صفحه راکوي. تر ټولو اول ملګرو دلته موږ تاسو ته لیکلي دي آی ډي او په څنګ کې لمبر لیکل دا زموږ تاسو آی ډي ده. آی ډي په دې معنا ملګرو کله هم چې موږ تاسو ته یو څوک ویډرا کوي یعنې موږ ته یو څه شی رالیږي کرنسي نو موږ خپل همدغه آی ډي ورکوو. کله چې همدغه آی ډي ورکړله ملګرو هغه بیا کولی چې موږ ته ویډرا هم وکړي. نو کله چې آی ډي مو وپېژندله ملګرو بیا په دغه ځای باندې تاسو یو کلیک واخلئ ملګرو دلته تاسو ته بل اپشن درکوي. دلته وګورئ ملګرو اول اپشن چې ده ملګرو رن آی ډي ده. کله چې په دغه آی ډي باندې کلیک وکړئ ملګرو دا څنګه کېږي کافي کېږي په اتومات ډول. بل هم ملګرو انفو ده موږ تاسو په کوم ایمیل باندې خپل باینانس اکاونټ جوړ کړی سیده ملګرو دلته موږ ته تاسو ته ښکاره کوي. او بل ملګرو بل اپشن ده ملګرو که چېرې تاسو دا کارتون وګورئ څنګه کې وړوکی د پنسل نښه ورکوي. کله چې په دې پنسل نښه باندې موږ کلیک کړو دلته موږ کولی شو خپل ملګرو نیک نیم یا خپل نوم څنګه کړو ملګرو دغه ځای نه چینج کړو صحیح ده. دغه ځای کې کولی شو خپل نیم چینج کړو خو زه نه چینج کوم ځکه زما جوړ ده. او بل کولی شو ملګرو د کیمرې عکس باندې کلیک وکړو او دغه ځای کې خپل عکس یا هم تاسو زړه بل شي عکس ورباندې لګولی سي. دا هم دغه بخش ملګرو. بل لاندې راځو ملګرو یو بل بخش هم ملګرو شته ده په دغه ځای کې یو څه مهم د ویریفیکیشن ده ملګرو. کله چې په دغه ویریفیکیشن باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو به څنګه کې د باینانس ویریفیکیشن کړی وي. موږ خو اوس الریډي باینانس ویریفیکیشن کړی ځکه تېره ویډیو کې موږ تاسو ته درښودلو دې څخه موږ اوس تېرېږو. او بل هم ملګرو تر ټولو مهم اپشن چې ده ملګرو د باینانس کې چې هغه ده سیکیورټي بخش ده. سیکیورټي بخش ډېر مهم ده ځکه مهم ده کله چې موږ سیکیورټي بخش موږ نه وي فالو کړی موږ نشو کولی باینانس څخه ویډرا وکړو یا هم بل چا ته یو څه شی ولېږو. نو سیکیورټي بخش باید موږ فعال بیا کولی شو ویډرا وکړو. په دغه ځای باندې ملګرو کلیک کوو دا وړوکی تیر غوندې نقطه چې ورکړي او موږ څنګه ځو مخته ځو او په دې کې چې کوم مهم اپشنونه دي هغه معرفي کوو او عملا کار ورباندې کوو. ښه ملګرو کله چې موږ تاسو په سیکیورټي باندې کلیک وکړو ملګرو موږ ته تاسو ته څو اپشنونه راکړي. اول څه ده ملګرو پاسکي ده یعنې باید موږ تاسو باید پاسکي ورته فعال کړو. کله مو که چېرې پاسکي نه وي ورته فعاله کړې موږ نشو کولی ملګرو چې وکړو زموږ اکاونټ په ریسک کې راځي موږ نشو کولی یو چا ته ویډرا وکړو. نو فالولو لپاره ملګرو په دغه ځای باندې کلیک اخلو په دې پاسکي باندې او خپله پاسکي ورته فالو. پاسکي ملګرو که چېرې تاسو موبایل صفحه باندې هر ډول کوډ لګولی هغه څنګه درڅخه غواړي. که چېرې تاسو فاست لاک لګولی یا هم فنګر پرنټ لګولی وي یا هم پټ رن هم ورکړی یا هم پن ورکړی که هر څه سکرین تاسو لاک ورکړی وي هغه درڅخه غواړي هغسې کله تاسو ته ویریفای کړئ تاسو پاسکي څنګه کېږي فعاله کېږي.
خانه ملګرو کله چې پاسکي هو دلته لیکلي 8 پاسکي ملګرو په دا 8 پاسکي باندې موږ ورته کلیک اخلو. دلته لیکلي ملګرو آی ډي او سکیورټي کوډ ملګرو سې دا ټچ آی ډي باندې موږ کلیک کوو. ګو ټو سیټینګ ته ځو ملګرو. موږ اول څنګه کو خپله فرست لاک ورته فالو کوو. سې زه فرست لاک فالو کوم. خانه ملګرو دا ما خپل فرست لاک ورته فالو کوم ملګرو. تاسو باید یا فرست لاک ورته فالو کړئ یا هم پټرن باید تاسو ورته فالو کړی وي. خانه ملګرو چې فرست لاک یې هم ملګرو تاسو فنګر پرنټ ورته فالو کړم. هغه څخه وروسته په 8 پاسکي باندې کلیک وکړئ. له هغې نه مخکې ملګرو تاسو دلته یو آپشن درکوي ملګرو انټر ویریفیکیشن کوډ څه دی ملګرو. دلته موږ ایمیل ته یو کوډ راځي. هغه کوډ باید ملګرو دلته ورته کاپي کړو. زه راځم ملګرو خپل ایمیل باکس ته او کوم کوډ چې ماته راغلی دی ملګرو هغه له دلته نه ورته راکاپي کوو. زه دغه ځای کې ملګرو اول خپل کوم ایمیل مې چې په باینانس باندې جوړ کړی ملګرو دلته بالکل موږ ته کوډ راغلی ده. دا له دې ځای نه کاپي کوو. صحیح ده. کله مو څه کافي کوو. خانه ملګرو تاسو کله چې کوډ درکړم ملګرو په کوډ بخش باندې کلیک تاسو ورته وکړئ. کله مو کلیک وکړو ملګرو کوډ راواخلئ خپل جیمیل څخه. صحیح ده ملګرو. کله مو جیمیل څخه کوډ راواخلم هلته پکې پیسټ کړئ ملګرو. ستاسو پاسکي څنګه ده ملګرو په اتومات ډول فالو کېدل څه ورته وګورئ ملګرو. څنګه کوم خپل کوډ ورکړم څنګه شو زموږ پاسکي څنګه شو ملګرو بالکل فعاله شوه. دلته بیرته کنټینیو باندې کلیک کوو. بیا دلته فنګر لاک غواړي ملګرو. فنګر لاک بیا هم ورکوو. دې سره ملګرو انشاءالله زموږ به څه شی وي پاسکي وي فعاله وي. بالکل ملګرو دا د زموږ پاسکي څنګه ده ورته فعاله شوله. بل هم ملګرو لاندې دوهم آپشن ده ملګرو. دغه ځای باندې کله موږ تاسو کلیک وکړو ملګرو دا هم اوس مهم نه ده ځکه ملګرو مهم نه ده دا موږ تر اوسه پاسکي ورته فعاله کړو نو دغه بیا موږ تاسو ته فایده نه کوي. که چېرې فالو انیبل باندې کلیک وکړئ ملګرو بیا د ګوګل هم چې ملګرو تاسو دغه پاسکي آپشن فعاله کړئ نو بیا دغه آپشن تاسو مه ورته فعاله کوئ. دومره ضرورت نشته ده. بل آپشن هم ملګرو موږ تاسو سره راکوي د ایمیل آپشن ده. کله چې په دغه ایمیل آپشن باندې کلیک وکړو ملګرو کولی شو په دغه ځای کې خپل ایمیل ورته تغییر کړو یا هم که تاسو ایمیل نه یې ورکړل ځینې تاسو ایمیل ورته اډ کولی شئ. دلته کولی شئ ملګرو تاسو خپل ایمیل ورته اډ کړئ یا هم ورته چینج کړئ. بل ها آپشن ملګرو موږ ته راکوي په دې کې چې مهمه آپشن ده ملګرو پاسورډ آپشن ده. کولی شو دغه ځای نه خپل پاسورډ څنګه کو چینج کړو. د دې باندې کلیک کوو ملګرو. کله مو چې ملګرو په دغه ځای باندې کلیک کړل ته کولی شو ملګرو اول خپل نوی هغه ورکړو چې نومیږي پاسورډ ورکړل ته بیا کولی شو په پخوانی پاسورډ ورکړو کنفرم باندې کلیک وکړو. زموږ داسې پاسورډ څنګه کې چینج کېږي. دا پین ملګرو دومره مهم نه ده. بل راځي ملګرو دلته فون نمبر آپشن ده. کله چې فون نمبر باندې کلیک وکړو ملګرو دلته الریډي موږ خپل نمبر څنګه ده ملګرو پکې اډ کړی ده. که چې تاسو نه اډ کړی په دلته اډ آپشن دغه ځای کې اډ آپشن درکوي په هغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو ملګرو بیا تاسو ته څنګه کېږي ملګرو یو سیم کارت هم د ویریفای کوډ راځي. ویریفای کوډ باندې چې کله کلیک وکړو دلته فیس کې ستاسو نمبر څنګه کېږي ملګرو پکې ویریفای کېږي او کولی شئ ملګرو د ځای دا بېرته هارډ ډیلیټ هم کوي. اوس راځو ملګرو لاندې ملګرو څه خاص مهم آپشنونه نشته پکې. راځو ملګرو شاته باک بېرته راځو بل آپشن درته ښیم. کله هم ملګرو دغه آپشن خو تشریح سول ټول بېرته بیا باک راځو ملګرو په دغه صفحه ته. ښه نو ملګرو په دغه صفحه کې یو څو مهم آپشنونه چې موږ تاسو بیا څنګه کو معرفي کړو. ټوله مهم آپشن ملګرو چې دغه ریوارډ هوب ده. اول چې کله ملګرو په ریوارډ هوب باندې موږ تاسو کلیک وکړو ملګرو دلته موږ تاسو ته ویچر کارټونه راکول کېږي. باینانس ملګرو په هفته کې یا هم په میاشت کې یا هم په ځینو ورځو کې ملګرو چې ځینې ګفټونه اعلان کوي. هغه ګفټونه چې کله موږ 8 ټاسکونه کمپلیټ کړل بیا څنګه کېږي ملګرو دغه په ریوارډ هوب کې موږ هغه تاسو ترلاسه کولی شو او کلیم کولی شو ملګرو. دا د ملګرو ځینې پوینټونه هم سره ته ورکړل کېږي. مثلا دا 15 پوینټ دي ما څنګه دي په دغه ځای کې ترلاسه کړي. دا پوینټونه کله موږ جمع کړو ملګرو بیا کولی شو په ډالر یا هم یو ایس ډي ټي ته یې کنورټ کړو او ټریډ یا هم یو بل څه کار وبنه کړو. ځینې مهم ټاسکونه دي ملګرو انشاءالله په دې باندې به علیحده ویډیو جوړو. کله هم ملګرو تاسو کوم ویچر کارت ترلاسه کړئ په دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړئ هلته تاسو ته ښکار کېږي. اوس الریډي ما څنګه ده ملګرو 0 کارت لرم یعنې چې هم باندې کړ. کله چې تاسو دلته د کلیم آپشن درکړئ تاسو کلیم کوئ بیا څنګه تاسو استفاده ورنه کولی شئ. بل مهم آپشن چې ده ملګرو په دې کې دا د رایفل هغه ده ملګرو د باینانس یو ډېر مهم ملګرو باینانس یو ډېر ښه د رایفل سیستم هم لري ملګرو تاسو ته کوم د باینانس رایفل سیستم ملګرو په دوه ډوله ده ملګرو. یو څنګه ده په لایټ ده بل هم څنګه ده ملګرو سټنډرډ ده.
ښه ملګرو د باینانس رایفل سیستم په ټول ډوله دی. یو هم سټنډرډ رایفل سیستم ده، بل هم ملګرو چې شي ده لایټ رایفل سیستم ده ملګرو. اوس د باینانس کې ملګرو اپډیټ راغلی ده. کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو ملګرو موږ تاسو دوه ډوله هغه موږ ته راکوي. یو همدا ده ملګرو، بل هم دغه ده، یعنې یو رایفل پرو ده، بل هم رایفل ایرن ده ملګرو. په دې کې تر ټولو مهم څه ده موږ تاسو باید چې کله کوم ملګرو په رایفل پرو باندې باید تاسو کلیک وکړئ، دلته څنګه کوئ اوکې وهئ. کله چې په دغه ځای باندې اوکې ووهم ملګرو ته موږ کولی شو خپل رایفل کوډ څنګه کوو ملګرو، په دغه ځای نه کافي کوو او دغه بل بکس نه موږ کولی شو خپل رایفل لینک څنګه کوو ملګرو، کاپي کوو او خلکو ته ولېږو. او دغه ځای نه کولی شو مستقیم واتساپ، د فیسبوک، ټلګرام ته یا هم نورو میډیاو څخه یې ملګرو ډایرکټ شیر کوو. دا هم ملګرو د رایفل سیستم یو. او د رایفل سیستم ملګرو ډېر څنګه ده خوندور ده، کولی شي موږ ته رایفل سیستم لاره ډېر ښه ګټه هم ملګرو موږ تاسو ته راځي. دا هم ملګرو د رایفل سیستم برخې اوس راځو شاته بل برخې ته تشریح کوم ملګرو. ښه نو ملګرو بل اپشن چې مهم ده په دغه ځای کې ملګرو چې ده د پی اپشن ده. کله چې په دې پی اپشن باندې ملګرو موږ تاسو کلیک وکړو، ښه نو ملګرو کله چې پی اپشن باندې کلیک وکړو داسې یو صفحه موږ ته راځي. دا ریسیو کې که موږ ته څه شی ریسیو شوي یعنې موږ ته راغلی په دغه ځای کې ښکاره کېږي ملګرو. بل دلته ټاپ اپون هغه د ملګرو دا دوه څنګه دي پکې مهم دي. دا داسې نه اوکې کوو ملګرو. دلته اول اپشن چې ملګرو موږ ته راکوي ریسیو، یعنې کوم ګفټ یا څه شی موږ ته ریسیو شوي ملګرو دغه ځای نه ښکاره کېږي، یعنې موږ ته راغلي بیا کولی شو په دغه ریسیو برخه کې هغه ملګرو وګورو. او بل هم ریډ پاکټ برخه ده ملګرو. په ریډ پاکټ برخه کې موږ ته ځینې پاکټونه جوړولی شو، یو چا ته بیا لیږلی شو. مثلا ځینې کارټونه دي ملګرو هغه که موږ جوړ کړو بیا کولی شو یو چا ته ملګرو ولېږو او هغه کلیم کې یا دې ته ځینې کوډونه ورکول کېږي ملګرو. هغه کوډ پکې وهي، کله چې هغه پکې ووهه موږ ته یو ګفټ راکول کېږي. او کولی شو ملګرو موږ ته هم ملګرو څوک څه شی وکړي یو ګفټ راولېږي، یا موږ کولی شو یو ګفټ کارت جوړ کړو بل چا ته ولېږو. بل اپشن چې ده ملګرو سین کاش ده ملګرو. دا دومره مهم اپشن نه ده، په افغانستان کې هم کار نه کوي. بل اپشن چې ده ملګرو ټاپ اپون ده ملګرو. په ټاپ اپون باندې موږ کولی شو خپل باینانس لارې ایزیلوټ وکړو یا هم بل چا ته ایزیلوټ ورڅخه وکړو. ښه ملګرو په دې کې چې دا د ټاپ اپون لږ څه مهم ده، په دغه ځای باندې کلیک کوو. کله ملګرو ټاپ اپون چې وښوده په دغه هغه کې تاسو خپل نمبر اډ کولی شئ، په غواړئ ځان ته ایزلوټ وکړئ یا بل چا ته یې کولی شئ ملګرو په دې ځای کې هغه وکړئ ملګرو. یا هم کولی شئ ملګرو بیا په دغه ځای کې نیټورک باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ ملګرو دلته د افغانستان څه کومې شبکې د روشن د اتصالات د اټوما د افغان وایرلس او سلام شبکې دي ملګرو. هر یو ستاسو زړه مثلا زړه مو اریبا ته وکړئ، دلته خپل اریبا نمبر ملګرو په دغه ځای کې بیا تاسو ورکوئ. کله مو اریبا نمبر ملګرو په دغه ځای کې ورکړو د وروسته موږ ملګرو ته بل اپشن موږ تاسو ته راځي. کولی شو ملګرو په دغه ځای کې مور باندې کلیک وکړو. کله هم چې مور باندې موږ کلیک وکړو کولی شو ملګرو په دغه ځای کې موږ انتخاب کړو څومره روپۍ یو چا ته موږ ایزلوټ کولی شو. چې هر څو روپۍ زړه ملګرو بیا تاسو کولی شئ دغه ځای نه تاسو هغه هم ملګرو که ایزلوټ کوئ باینانس لارې ایزلوټ مه کوئ، ځکه ملګرو تاسو ته ګران تمامېږي او فیس هم کې ملګرو تاسو ښه زیات کټ کېږي. نو دا هم ملګرو د ټاپ اپون بخش شو. او بل ملګرو د بنډل پلان په نوم یو بل اپشن هم ملګرو په دغه ځای کې موجود ده. ریډ مور باندې تاسو کله کلیک وکړئ ځینې کولی تاسو خپل بنډلونه څنګه کې د باینانس لارې ملګرو فعاله کړئ. خو دا تاسو خدمه فعاله کړئ ځکه تاسو ته ګران تمامېږي. شاته باک راځو ملګرو. دا گیم اپشن دا او کنورټ اپشن دا اپشنونه چې ملګرو دا دومره څه مهم اپشنونه نه دي، موږ تاسو څخه ډېر نه مخامخ کېږو. کوم اپشنونو سره موږ مخ کېږو هغه ته تشریح کوم. بل ملګرو ته تاسو وګورئ باینانس آی ډي ده ملګرو. یو د باینانس پی آی ډي ده ملګرو، بل هم باینانس آی ډي ده. دا دواړه ملګرو یو کار کوي. که چېرته تاسو یو چا د باینانس پی آی ډي ولېږئ یا هم باینانس آی ډي ولېږئ ملګرو هماغه یوه معنا ورکوي. دلته ملګرو ګیټ ریوارډ په نوم بل بخش هم دلته لیکلي ریډ پیکټ ګیاوې. کله چې په دغه ځای باندې موږ تاسو کلیک واخلو ملګرو په دغه ځای کې ځینې کارتونه لکه تر اوسه مې درته ویلې موږ جوړولی شو. هغه کارتونو ته موږ ځانګړي کوډونه ورکولی شو او کولی شو یو چا ته ملګرو ولېږو، هغه به هغه کلیم کوي او هغه ته به موږ کولی شو ریوارډ ترلاسه کړو. یا هم ځینې نفر موږ تاسو ته ریډ پیکټ کارتونه رالېږي. هغه کارتونه چې کله موږ تاسو ته راولېږل هغه کارتونه موږ تاسو کلیم کوو. هر څومره جایزه وه ملګرو هغه به موږ څنګه کړو ترلاسه کولی شو. دا ده ملګرو. او په دغه ځای کې تاسو هم کولی شئ ملګرو مثلا زه دلته په کلیم باندې کلیک کوم ملګرو او د ځینې تاسو کولی شئ دا څنګه کې شیر هم کې ملګرو. کله مو شیر کې ملګرو دا د ملګرو تقریبا یو ګاډ 0.2 څنګه ده ماته راووتل. نو همداسې تاسو کولی شئ په دې ځای کې ځینې مهم ملګرو څنګه کوي
ګفټونه ترلاسه کوئ. کولی شئ ملګرو دلته لیکلی شیر ټو وین، کله چې تاسو شیر ټو وین باندې کلیک وکړو ملګرو بیا تاسو ته خلکو ته شیر کوي. له هغه څخه تاسو ته څوک راغلی ملګرو بیا تاسو کولی شئ دا څنګه ترلاسه کوئ. او په دې کې ملګرو تاسو څنګه کولی شئ 12 ورځې او 18 ساعت او بل څنګه ده 15 منټه بعد بل تاسو کلیم کولی شئ، یعنې هر ورځ دا تاسو نشئ کولی. دا بخش ملګرو کله ملګرو اوس شاته بیک بیرته راځو ملګرو. کله شاته بیک راغلو ملګرو دا بل شیر ریډ پیکټ د ملګرو هوټ ډالز د سین هغه د ټول ملګرو څنګه ده یو ډول کار کوي. شاته بیرته بل آپشن ملګرو تاسو درښیم که چېرې په دغه ځای باندې تاسو پام وي ملګرو تاسو موږ ته آپشن د کیو آر کوډ غوندې علامه راکوي. کله چې په دې کیو آر کوډ باندې ملګرو کلیک وکړو د یو فارمیشن دا ورته الاو کوو. نو کیو آر کوډ کار ملګرو دا ده کله چې موږ ته څوک یو د باینانس کې مو ملګری ناست ملګرو هغه ته غواړو موږ څنګه وکړو یو اس ډي ټي ولېږو. نو هغه کوډ ملګرو موږ داسې سکن کوو کله چې موږ هغه سکن کړو ملګرو کولی شو ملګرو هغه ته موږ څنګه کوو ویډرا وکړو. بل اپلوډ کیو آر کوډ کله چې اپلوډ کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو څه شی راځي د چا چې تاسو سکرین شاټ را لېږلی هغه موږ ګیلري ته ذخیره کړی بیا دغه ځای کې هغه باندې کلیک وکړئ ملګرو بیا څنګه کې هغه ته تاسو ویډرا کولی شئ. بل مای ریسیو هغه د کوم تاسو چا ریسیو کړی وي ځینې کیو آر کوډونه هغه بیا له دغه ځای نه ترلاسه کولی شئ. دا هم ملګرو د کیو آر کوډ بخش شو. بل هم ملګرو په دغه کیو آر کوډ څنګ سره ملګرو دغه بل سیټینګ علامه ده ملګرو په دې کې مو وکړو څه خاص مهم شی نشته او موږ تاسو څنګه کوو ملګرو ډېر نه ورسره مخامخ کیږو. او بل ملګرو دلته دوه مهم نور آپشنونه هم ملګرو شتون لري. یو دغه سینډ ټو باینانس یوزر دی او بل دغه سینډ ټو سین آن چین ده ملګرو. کله په د سینډ ټو باینانس یوزر باندې کلیک وکړو ملګرو دلته موږ کولی شو څنګه وکړو یو چاته ډایرکټ د باینانس آی ډي دلته ملګرو پکې کاپي کړي. کله چې ملګرو دغه ځای باندې تاسو کلیک وکړو ملګرو څنګه ده یوه نفر باینانس آی ډي به تاسو داسې لیکئ. کله مو ولیکل ملګرو یا په دغه کنټینیو بخش باندې کلیک وکړئ هلته اماونټ رانه غواړئ هغه ورته ورکړئ. بیا تاسو کولی شئ یو چاته څنګه کوئ ډایرکټ د باینانس آی ډي لارې ویډرا وکړئ. او ریسیو باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو کولی شئ چا درته رالیږلی وي ملګرو بیا تاسو کولی شئ دا خپل کیو آر کوډ څنګه د ملګرو ورکړي. کله چې دغه کیو آر کوډ هغه نفر ته ورکړو ملګرو بیا تاسو څنګه کېږي ویډرا کوي. یا کولی شئ ملګرو دغه ځای کې سیو کیو آر کوډ باندې هم تاسو کلیک کولی شئ. کولی شئ شیر کیو آر کوډ باندې کلیک وکړئ د وټساپ لارې یا ټلګرام لارې بل شی وي ملګرو هغه تاسو ورته ولېږئ. کله چې هغه دا کوډ وکړئ او دا یې سکن کړئ ملګرو ډایرکټ تاسو څنګه کېږي پیمنټ کوي. بل د پیمنټ لینک آپشن ده ملګرو دا هم څنګه کوم په آینده ویډیو کې درته تشریح کوم. او شاته ملګرو بیک راځو ملګرو نور څه خاص دلته څه شی پکې نشته ده. او بل ملګرو دغه ځای کې یو بل آپشن هم مهم آپشن ده ملګرو سینډ آن چین باندې ده. کله سینډ آن چین باندې موږ کلیک وکړو ملګرو په دغه ځای کې موږ کولی شو د یو وایلټ څنګه وکړو ملګرو ویډرا وکړو لکه ټرست وایلټ شو او ټون کیپر وایلټ شو او کوین بیس وایلټ شو دې ته ورته نور. اول په دغه ځای کې څه شي کوو ملګرو موږ دلته خپل کوین ورته لیږو بي ان بي ورته لیږئ ډبلیو واي ټي سي ورته لیږئ او یو اس ډي ټي ورته لیږئ هر شی تاسو ورته لیږئ. مثلا بي ان بي لیږئ بي ان بي باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دلته تاسو کولی شئ هغه اډرس ورته پیسټ کړئ ملګرو. دلته بیا تاسو نیټورک باید ورته انتخاب کړئ ملګرو. کله چې نیټورک ورته انتخاب کړو دلته بیا تاسو اماونټ ورته انتخاب کړئ یعنې څومره ویډرا تاسو هغه ته کوئ هر څه ورته انتخاب کړئ په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دا څنګه کې هغه ته ورسینډ کېږي. انشاءالله ملګرو په دې کې وروسته عملي کار هم کوو خو تاسو اوس خالي دومره وپېژنئ چې دا بخش دغه کار کوي. نو ملګرو په دغه بخش کې نور څه خاص کار نشته. شاته راځو باک ملګرو د پې بخش هم تشریح کوو. دلته یو بل بخش هم د ملګرو د ګیفټ کارت په نوم کله چې په دې ګیفټ کارت باندې ملګرو موږ کلیک وکړو دلته ځینې کارتونه ملګرو موږ ته راکول کېږي. کله چې هغه کارتونه ترلاسه کړو او په هغې کې ملګرو موږ څنګه څه کولی شو که باینانس کې کله ټریډ وکړو هغه کې څنګه کېږي موږ څخه فیس باینانس بیا کم کټ کوي. خو اوس موږ څنګه د کوم ګیفټ کارت نه لرو په دغه ځای کې کولی شو خپل ګیفټ کارتونه ترلاسه کړو. انشاءالله ملګرو په دې کې بیا هم تفصیل په آینده کې درکومه. ښه نو ملګرو بل دلته ځینې هغه ده کله چې مور سرویس باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته موږ څنګه کې ځینې نور مهم آپشنونه هم ملګرو موږ تاسو ته دلته راښکاره کېږي. که چېرې دلته وګورو ملګرو موږ تاسو ته بیخي له حده زیات آپشنونه څنګه ده ملګرو راښکاره کېږي. ښه نو ملګرو په دې کې ډیپازیټ هم ملګرو یو څه مهم آپشن ده دا څنګه کوو انشاءالله آینده کې دې کې ډېر کار ده په هغه به درته تشریح کومه. او سیکیورټي بخش هم ملګرو موږ تشریح کوو. بل آپشن ده مای ګیفټ ملګرو کله چې مای ګیفټ باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو کوم ګیفټونه ترلاسه کړی په دغه ځای کې ترلاسه کولی شئ.
او دغه ریټ پیکټ هم ملګرو تاسو تشریح کوو. بل دلته ملګرو لرن اند ایرن په نوم یو اپشن ده. کله ملګرو لرن اند ایرن باندې موږ تاسو کلیک وکړو ملګرو، دلته ځینې باینانس ټاسکونه اعلانوي. کله چې هغه ټاسکونه موږ تاسو کمپلیټ کړو ملګرو، بیا موږ کولی شو چې شی وکړو په باینانس کې ځینې ګیفټونه ترلاسه کړي ملګرو. ځینې ټاسکونه راځي سټارټ لرنینګ، دلته نه سټارټ لرنینګ څنګه دا ځینې مهم ټاسکونه باینانس اعلانوي. انشاءالله ملګرو کوم ټاسک اعلانېده او په هغې کې یو څه ګټه زیاته وه، هغه تاسو زه خامخا په ویډیوګانو کې او کومه نه انشاءالله ملګرو تاسو د کورسونو تعقیب کوئ نو انشاءالله تاسو زیاته ګټه ورباندې کولی شئ او کولی شئ باینانس په مکمل توګه زده کړئ. یعنې په دغه ځای کې موږ کولی شو لرن په ایرن بخش کې ځینې باینانس مهم ټاسکونه اعلانوي ملګرو. په دې ټاسکو کې موږ کولی شو ملګرو ځینې مهم څنګه کوو کوین ترلاسه کوو او کولی شو ځینې فول کوینونه ترلاسه کوو او کولی شو ملګرو کوم ځینې وخت باینانس څنګه کوي هغه اعلانوي، ځینې ګیفټونه اعلانوي، ځینې مفت چانسونه چاته ورکوي. هغه ټول ملګرو په دغه ځای کې موږ ترلاسه کولی شو. هر وخت ځینې باینانس مهم ټاسک اعلان کړه او په هغې کې ګټه زیاته وه نو انشاءالله په هغې کې تاسو ته ویډیو جوړوم، خپله هم کلیم کوم او تاسو ته هم بیا هم طریقه درښیم. ښه ملګرو بل دا د پی ټو پی بخش ده ملګرو. دا پی ټو پی بخش ملګرو هر وخت څنګه په افغانستان کې کار نه کوي، نو دا بعضې وخت کار کوي نو انشاءالله په آینده ویډیو کې راتلونکي سبا ویډیو کې انشاءالله د پی ټو پی باره کې تاسو ته مکمل معلومات درکوم. لاندې راځو ملګرو، نور په دغه ځای کې یو څه داسې خاص هغه نشته. سینډ کاش ده ملګرو، دغه اپشن څخه کله موږ تاسو کلیک کړو سینډ کاش اپشن ملګرو، دغه اوس په افغانستان کې کار نه کوي. نور څنګه دومره مهم اپشنونه نه دي ملګرو، ورځنی هر ورځ نشو سره مخامخ کېدلی. کوم اپشنونه تاسو ته درښیم ملګرو، په هغې کې موږ تاسو هر ورځ څنګه کېږو مخامخ کېږو. بل هم ملګرو د چټ بخش راځي، کله چې په دې چټ بخش باندې موږ کلیک وکړو ملګرو چې چا سره مو چټ کړی هغه دغه ځای کې ښکاره کېږي. او ان ریډ چټ کې کله موږ کلیک وکړو، کله چې موږ کوم چټ نه وي کتلی هغه په دغه ځای کې ښکاره کېږي. دا هم ملګرو دومره څه مهم نه دي. نو دا څه مهم اپشنونه ملګرو په دغه بخش کې چې ما تاسو ته تشریح کړل. اوس راځو شاته بک او نور اپشنونه تشریح کوو. او یوه بله مهمه خبره ملګرو تاسو باید ځان کې یاد وي، ستاسو ملګرو اول څنګه وي باینانس په لایټ ورژن کې چې دلته لیکلي وي پرو ورژن کې پرو ورژن باندې کلیک وکړئ ستاسو باینانس څنګه ډایرکټ پرو ورژن ته کېږي. کله چې دلته باینانس لایټ لیکلی باینانس لایټ باندې کلیک وکړم زما باینانس څنګه لایټ ورژن ته ځي. او بل ملګرو په دغه ځای کې بل اپشن ده ملګرو، کیو آر کوډ خو مې درته تشریح کړه څنګه دلته بل اپشن راکوي ملګرو موږ تاسو ته د هیډفون علامه چې کله چې په دې هیډفون باندې کلیک کوو موږ کولی شو ملګرو ډایرکټ له باینانس سپورټ ټیم سره څنګه کوو اړیکه ونیسو. که خدای نخواسته زموږ تاسو په اکاونټ کې څه مشکل راغی کولی شو ملګرو د همدغه د سپورټ ټیم له لارې هغوی سره موږ اړیکه ونیسو او خپل مشکل ورسره شریک کړو، هغه بیا موږ تاسو څنګه کوي کومک را سره کولی شي. نو د هیډفون اپشن هم ملګرو که چېرې موږ ستاسو باینانس کې خدای نخواسته کومه ستونزه مخته راغله بیا موږ کولی شو د همدغه هیډفون اپشن باندې کلیک وکړو، باینانس سپورټ ټیم سره اړیکه ونیسو. کله چې اړیکه ونیوله خپله ملګرو خپله هغه چې ده ورته تشریح کوو، کله مو ورته تشریح کړو او موږ ته مشکل حل لار راښیي. هلته ګیټ سپورټ ټیم باندې چې کلیک وکړو ملګرو کولی شو باینانس سپورټ ټیم سره موږ تاسو اړیکه ونیسو. ښه ملګرو دلته تاسو سپورټ ټیم سره څنګ سره ملګرو ته یو بل اپشن سیټینګ اپشن راکوي، کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړو ملګرو دلته کرنسیانې موږ کولی شو بدل یې کړو، کرنسي بدل کولی شو زه به ورته هغه کړم ملګرو. دلته نور څه مهم اپشنونه نشته ملګرو، کولی شو د دې ټیمونه او کالر چینج کړو پکې ملګرو او پیمنټ کرنسیانې دي ملګرو، پیمنټ میتودونه دي ملګرو. دا څومره خاص مهم ستا پکې ملګرو خو هغه څنګه کوو په آینده کې تشریح کوو. پیمنټ میتود دا پیمنټ کرنسي ده انشاءالله په آینده کې کار کوو. نور خو لانګویج او کرنسیانې باندې تاسو خپله هم پوهېږئ او نوټیفیکیشن باندې هم تاسو پوهېږئ. که چې په دې هر یو کې کار وکړو ملګرو بیا څنګه کېږي ویډیو نور هم اوږدېږي. ښه ملګرو دا دغه بخش چې ما تاسو ته تشریح کړم. بل ملګرو دلته یو بخش راکوي د ایکسچینج په نوم ده ملګرو، این بل د وایلټ بخش ده صحیح ده. او بل ملګرو دلته تاسو وایلټ او ایکسچینج دا انشاءالله په آینده کې درته تشریح کوم. بل ملګرو دا هلته نوټیفیکیشن برخه ده تاسو ګورئ دلته ماته 50 لیکلي ده میسجونه چې راغلي. که تاسو څوک ویډرا وکړي یا تاسو چاته ویډرا وکړي ځینې باینانس کې ځینې مهم شیان راشي ملګرو دلته موږ تاسو ته ښکاره کړي. دا دومره خاص مهم نه دي ملګرو، مثلا موږ چاته ویډرا کوي موږ خپل ډیپوزیټ کوو ملګرو دا ټول نوټیفیکیشن بیا په دغه ځای کې موږ تاسو ته راځي او موږ تاسو ته خبرداری راکوي. یا زموږ اکاونټ څوک لاسرسی پیدا کړي بیا څنګه په دغه ځای کې موږ تاسو ته خبره کوي. بل هم ملګرو سرچ برخه ده، کله چې په سرچ برخه باندې موږ کلیک کړو چې باینانس کې ملګرو کوم اپشن هم پکار وي یا څه شي باره کې معلومات غواړئ، خبرو باره کې نیوز یا دې ته ورته نور څه اپډیټ راشي تاسو کولی شئ ملګرو ټول څنګه کوي په دغه ځای کې سرچ کوئ او په هغې باره کې تاسو کولی شئ معلومات ترلاسه کولی شئ. یعنې چې د هر شي باره کې تاسو سرچ وکړئ د هغې باره کې تاسو دلته مکمل معلومات
راځي. هاي ملګرو په ریسرچ برخه کې نور څه کار هم شته هغه به څنګه کوم په آینده کې درته وښیم. او بل ملګرو دلته سپورټ ټیم د هغه لوګو چې ده ملګرو د سپورټ ټیم یعنې هیډفون ته څنګ کې دلته یو بل آپشن ده ملګرو، دا تر اوسه هم دلته تشریح کوي چې زړه کې مو څه شي پاتې نه شي. دا ریډ ریسیو دا ریډ پیکټ د سنکاش د ټاپ اپ موبایل د ملګرو ریډ ګیاوي دا هم څنګه ملګرو موږ تر اوسه تاسو تشریح کړو. ښه نو ملګرو اوس راځو دا د لاندې برخه کې چې کوم سیټینګونه دي هغه څنګه کوو تشریح کوو. اول هم برخه ده ملګرو د صفحه چې تاسو ټوله ګورئ دا څنګه ده هم برخه دې ته ویل کېږي. او بل ملګرو دلته چې تاسو راسئ مارکیټ برخه ده، کله چې مارکیټ باندې برخه باندې کلیک وکړو ملګرو دلته څنګه ده موږ کولی شو خپله کرنسیان یا فاورټ څنګه کوو اډ کوو. دلته موږ تاسو په اډ فاورټ باندې کلیک کوو، زموږ تاسو مارکیټ څنګه کېږي جوړېږي. صحیح شو ملګرو دا هم د دې بخش کولی شو دلته مارکیټ باندې کلیک وکړو د هر کرنسیانو قیمتونه موږ تاسو څنګه کوو پکې معلومولی شو. نو په دې کې انشاءالله یو څه نور کارونه هم شته ملګرو هغه به څنګه کوو په آینده کې زده کوو. بل ملګرو دلته لاندې یو بل بخش ته هم د ملګرو د ټریډ په نوم کله چې موږ تاسو په دې ټریډ باندې کلیک وکړو، کله ټریډ باندې کلیک وکړو ملګرو موږ ته داسې یو صفحه راځي دلته سپاټ او مارجن څنګه ده پکې راځي. نو انشاءالله ټریډ کې به هم آینده کې وایو ځکه ټریډ هم یو غټه مسله ده، ټول باینانس راځي په همدغه ټریډ باندې چې موږ څنګه کولی باینانس کې ټریډ کوو. خاص کوم آپشنونه چې ما تاسو ته دروښودل هغه صحیح زده کړئ، نو انشاءالله ټریډ لګولو کې تاسو ته مشکل نه پیدا کېږي. انشاءالله په آینده ویډیو کې به موږ تاسو ټریډ لګوو. بل ملګرو فیوچر برخه ده. ښه نو ملګرو په دې فیوچر ټریډ برخه کې ما څخه یوه خبره ویره شوه ملګرو، تاسو باید یاد وي کله چې موږ په باینانس کې ټریډ لګوو موږ څخه په دوه ډوله پیسې کټ کېږي، یو په ټیکر بخش کې کټ کېږي یو په میکر. یعنې کله چې موږ باینانس کې ټریډ لګوو موږ څخه یو څه اندازه ملګرو فیس کټ کېږي، او کله چې ټریډ بندوو هم موږ څخه یو څه اندازه فیس کټ کېږي. انشاءالله به په نیکسټ ویډیو کې درښیو. او بل ملګرو د وایلټ بخش ده، دا انشاءالله به وایلټ بخش به هم په سبا ویډیو کې درته تشریح کړم. خو په دې کې تاسو یو شی زده کړئ، کله چې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو کولی شئ خپله کومه کرنسي تاسو موجوده په مختلفو هغو کې وښیئ، مثلا یو اس ډي ده کولی شئ په اس ډي ټي هم وښیئ، او کولی شئ په بي ان بي باندې هم وښوئ، او تاسو کولی شئ ملګرو په بیټ کوین باندې هم تاسو دا خپله کرنسي څنګه ده وښیئ. نو دا ملګرو زموږ نن ورځ ویډیو ښه ده چې ویډیو مو خوښ شوي. انشاءالله نیکسټ ویډیوګانو ته منتظر اوسئ. په نیکسټ ویډیوګانو کې دې انشاءالله ټریډ لګوو په سپاټسو او کوو. انشاءالله ملګرو په آینده ویډیوګانو کې موږ څنګه کوو ټریډ زده کوو چې موږ څنګه کولی شو باینانس کې ټریډ ولګوو. نو دا ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښ شوي او خسته شوي نه یاست. که څه شی مو زده کړی په دې ویډیو کې لایک او کمنټ وکړئ، او تر آینده پورې چې داسې ښایسته ویډیو ته سمه ده کومه په لویه مهربانه خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.